موږ او تاسې راځو په هغه کې لیکو پر ګوګل کې سیلر امازون یا امازون سیلر یا سیلر امازون. موږ او تاسو به مختلف صفحې دلته راشي، خو دغه یوه اصلي ده سیلر سنټرل ډاټ امازون ډاټ کام. تاسو کولی شئ دلته سیلر سنټرل امازون هم سرچ کړئ. که تاسې پر سعودي عربستان مارکیټ کې هغه خلاصو سټور، بیا اس ای لیکئ ورسره، او که په جرمني کې مو خلاصو ډي ای لیکئ د ډاټ کام پر ځای. خو زه به فعلا دلته ډاټ کام د یو اس ای مارکیټ پلیس دپاره خلاص کړم. دلته دوستانو موږ تاسو ته دغه صفحه خلاصه شوله. دلته یو لاګین اپشن دی، بل د ساین اپ. لاګین اپشن د هغه چا دپاره استفاده کیږي چې دوی مخکې له مخکې دلته اکاونټ ولري. هغوی کولی شي له دغې اپشن څخه استفاده وکړي. حبیبي سلامونه، وزیر ورور جوړ په خیر، زه مو په یاد یم حبیبي ورور، ما او تا غږیږو انشاءالله. او دا د ساین ان دپاره ده. دلته هم موږ او تاسې رجستر ناو اپشن لرو، او هلته که ساین اپ بټن مو لیدلی وي هغه هم استفاده کولی شو. دلته که موږ او تاسې رجستر ناو اپشن ووهو، موږ او تاسې راځو دلته ساین اپ ته. کریټ یور امازون اکاونټ دغه وهو. دا مو چې ووهه، زه به اوس راشم دلته پی ډي اف فایل ته به راشم. موږ او تاسې به نور له دغه ځایه مخکې سره ولاړ شو، چون هلته ټول معلومات نه لیکل نه شو کېږي. د تخنیکي ټیم څخه مننه کوو چې پی ډي اف فایل یې برابر کړی. How to create Amazon Seller Central account. لکه څه ډول چې موږ او تاسې ویلي چې ګوګل کې به سیلر سنټرل امازون ډاټ کام دا به سرچ کوو، له هغه وروسته به دغه صفحه خلاصه شي. کله چې دغه صفحه خلاصه شوه، موږ ته دغه د ساین اپ بټن هم دلته شته دی. دوه به غرضي، لکه تاسې لږ مخکې چې ولیدل، هغه که ساین ان بټن ووهئ دغه صفحه تاسو ته خلاصېږي، چېرته چې ایمیل ادرس او پاسورډ ورکوئ مستقیم ته نیکسټ وایي خپل اکاونټ ته لاګین کېږئ. او که بیا کریټ یور امازون اکاونټ دی ووهو، دلته له تا څخه نوم، ایمیل ادرس، پاسورډ غواړي. دغه شیان ایمیل د امازون دپاره اولنی ضروري شی دی. هغه که ته بایر امازون کې کار کول غواړي او که سیلر، د تا څخه د ایمیل ادرس غواړي. نو دلته به هم خپل نوم، ایمیل ادرس او پاسورډ ورکړې، نیکسټ به ووهئ. تا ته ایمیل ته یو او ټي پي کوډ راځي. هغه او ټي پي کوډ به راواخلئ، دلته به انټر کړئ. مثلا دغسې یو او ټي پي کوډ د ایمیل ته راځي، دا به کاپي کړي، هلته به یې پیسټ کړي او به یې چوي. له هغه وروسته تا ته دغه صفحه راځي. دلته تا ته درې سټیپونه وایي. په اول سټیپ کې درته وایي پرووایډ یور انفارمیشن ان ډاکومنټس. ته به خپل انفارمیشن او ډاکومنټس ټول دې پرووایډ کړي. له هغه وروسته درته وایي چې وی ول ویریفای یور سبمیشن. امازون به د تا دغه اسناد وګوري، ویریفای به یې کړي. کله چې ویریفای کړو، دریم سټیپ کې ته کولی شې ګیټ ویریفایډ ان سټارټ سیلینګ. له هغه وروسته ته بیا پر امازون کې خپل پروډکټ خرڅولی شې. خو د تا څخه څه شي ته اړتیا ده؟ ایمیل خو مخکې له مخکې وویلې، ځکه اولنی شرط هغه هلته و. ویلډ ګورنمنټ ایشو آی ډي آر پاسپورټ. که تذکره در سره وي هم او که پاسپورټ در سره وي هم، ته کولی شې له دغه دولتي اسنادو څخه استفاده وکړې، کوم چې اکسپایر نه وي. که یوه ورځ هم اکسپایر شوی وي، امازون یې نه مني. او 18 کالو څخه د عمر هم باید لوړ وي، که څه هم دلته نه ده ذکر کړی، خو اکثره خلک دغه مشکلاتو سره مخ کېږي. بل شرط چې دی ریسنټ بانک اکاونټ اور کریډټ کارت سټیټمنټ. د تا د بانک سټیټمنټ چې د تا ادرس پکې موجود وي هغه هم پکار دی، ترڅو ستا شتون ستا ادرس ویریفای کړي. له هغه وروسته چارجبل کریډټ کارت، چې دغسې یو کریډټ کارت وي چې د تا څخه هغه 40 پیسې د اکاونټ د خلاصېدو یا 40 ډالر هغه هم وګرځوي، او د راتلونکو مصارفو دپاره هم ترې استفاده وکړي. او بل چې دی موبایل نمبر، دغه باید ته ولرې. نو کله چې دغه صفحه کې تاسې دغه بیګین باندې کلیک وکړه، تاسو ته به
دغسې یو بله سفره خلاصه شي. تاسو ته به ووایي چې بزنس انفارمیشن مو ورکړئ. بزنس انفارمیشن که تاسې په انډیویجول اسنادو باندې یعنی پاسپورت او تذکره باندې غواړئ خپل اکاونټ خلاص کړئ، نو دلته به هغه هیواد لیکئ چې کوم هیواد کې تاسې اوسیږئ. او که تاسې په کمپنۍ په اساس باندې خپل اکاونټ جوړول غواړئ، نو بیا هغه هیواد انتخابوئ چیرته چې ستاسې کمپنی شرکت شتون ولري. مثلا که چا ال ال سی جوړه کړې وي، هغه به یونایټډ سټیټ انتخابوي، او که چا ال ټي ډي جوړه کړې وي، هغه به یو کې انتخابوي. او که کوم بل هیواد کې خپل بزنس لري، کمپنی لري، کولای شي هغه خپل مربوطه هیواد انتخاب کړي. له هغه وروسته کله چې دا هیواد انتخاب کړو، اګری اینډ کنټینیو وهل کیږي. دلته د بزنس په اړه تا څخه پوښتنه کوي. بزنس الوکیشن خو مې انتخاب کړو، مثلا یو کې دا مې انتخاب کړو. له هغه وروسته ته وایي د تا دغه بزنس ټایپ چې دی څه شی دی. دلته واضح درته وایي سلیکټ ان انټیټي ټایپ. په دې کې تا ته وایي سټیټ اون بزنس دی، پبلیکلی لیسټډ بزنس دی، پرایویټ اون بزنس دی، چاریټي ده، او که اخره کې ورته وایي نن ایم ان انډیویجوال. که تاسې پر پاسپورت او تذکره باندې اکاونټ جوړوئ، نو تاسې به نن ایم انډیویجوال انتخابوئ. او که تاسې په ال ال سی او ال ټي ډي باندې اکاونټ جوړوئ، بیا به ورته وایي پرایویټلی اون بزنس. او که تاسې نور ډول هغه ولرئ، بزنسونه ولري، هغه خپل بزنس ته په کتو هغه دلته بیا انتخابولی شي. له هغه وروسته کنفرم وهئ، اګری اینډ کنټینیو وهئ. کله مو چې کنټینیو اګری او کنټینیو وهو، له هغه وروسته تاسې دغه 15 سټیپونه دي چې دا باید طی کړئ. په دې 15 سټیپونو کې بزنس انفارمیشن دی، سیلر انفارمیشن دی، بیلینګ دی، او سټور او ویریفیکیشن دی. په اول سټیپ چې دی بزنس انفارمیشن، په دې کې لکه څه ډول چې مخکې موږ تاسې یادونه وکړله چې که څوک ال ال سی او ال ټي ډي او یا هم بل تجارتي سند ولري، هغه دلته لیکي بزنس نیم یوز ټو رجسټر وذ یور سټیټ اور فیډرل ګورنمنټ. دلته به د هغه د بزنس نوم ولیکي کوم چې پر د تا په سند کې موجود وي. او دلته به هم د خپل د کمپنۍ رجستریشن نمبر ولیکي. اکثر دغه نمبر پر سرټیفیکیټ یا لایسنس کې موجود وي د کمپنۍ. او لاندې برخه کې به د تا د بزنس ادرس ولیکي، چون هلته ال ټي ډي ده. وګورئ دوستانو، دغه یو کې لیکلی او یو کې ادرس هم دلته لیکلی دی. له هغه وروسته تا څخه درته وایي چې د ویریفیکیشن په خاطر اس ام اس تا ته وکړو، او که زنګ تا ته ووهو، یو به انتخاب کې چې اکثره خلک اس ام اس انتخابوي. له هغه وروسته به دغه کپچا کوډ دی دا به ولیکې دلته. له هغه وروسته به ته خپل موبایل نمبر ورکې، منتظر بشي ترڅو تا ته اس ام اس راشي، هغه به ویریفای کې سند اس ام اس دغه ده. دا د چې ویریفای کړلو بس، له هغه وروسته به بیا دغه ده، دغه سي کوډ به تا ته راشي، ویریفای به یې کې. چې ویریفای دې کړو، دغه صفحې ته به تا بیا انتقال کی. او هغه ملګري چې بیا ال ال سی او ال ټي ډي نه لري، غواړي پر خپل انډیویجوال اسنادو باندې اکاونټ جوړ کړي، هغه دلته خپل شخصي معلومات ورکوي. مثلا پرایمري کانټاکټ پرسن کې ورته لیکي فرست نیم لاست نیم دا ورکوي. کنټري اف سټیزنشپ کوم هیواد هغه چې لري، طبیعت چې لري، مثلا که د افغانستان وي افغانستان انتخاب کیږي. کنټري اف برث هم تقریبا د افغانانو لپاره افغانستان دی، او که په بل هیواد کې زیږیدلی وي هغه هیواد هم انتخابولی شي. آیډنټیټي پروف دلته که په افغانستان کې څوک وي، هغه پاسپورت انتخابوي، او کنټري اف ایشو هم افغانستان انتخابوي. او که په بل هیواد کې، مثلا په امریکا کې وي، یو کې وي، سعودي عربستان کې، په اماراتو کې، او یا هم نورو هیوادونو کې وي، د همغه هیواد مربوطه سند انتخابوي، او کنټري اف ایشو همغه هیواد انتخابوي. دلته بیا هغه د ډاکومنټس نمبر چې هغه لیکل کیږي، مثلا پاسپورت ته پاسپورت نمبر لیکل کیږي، او دا هم ایکسپایر ډیټ چې دی هغه لیکل کیږي. له هغه وروسته بیا ریزیډنشل ادرس دی. که په افغانستان کې تاسې کولی شئ د افغانستان ادرسونه هم استفاده کړئ، خو تاسې باید بانکي سټیټمنټ، که عزیزي بانک وي، که میوند بانک وي، هر بانک چې وي د په هغه کې مو دغسې ادرس لیکلی وي، او هماغه ادرس باید دلته هم ولیکئ. او که په اماراتو کې، امریکا کې، یا په هر هیواد کې چې وای، تاسې کولی شئ خپل ادرسونه مو دلته ولیکئ، هغه ادرسونه چې پر ډاکومنټس یا په بانکي سټیټمنټ کې موجود وي.
ښه، د ریزیډنشل ادرس نه وروسته تاسو به د موبایل نمبر دلته ولیکئ ترڅو ویریفیکیشن په خاطر کوډ راشي درته. له هغه وروسته دا به کنفرم کړئ چې is a beneficial owner the prime person چې دی دغه is a beneficial owner of this business is a legal representative of this business. دا دواړه به چک مارک کړئ. له هغه وروسته به تاسو ته I have added all the beneficial owner of the business yes به ووهئ. که له هغه وروسته به دا کنفرم کړئ next به یې ووهئ. له هغه وروسته کله چې تاسې بزنس انفارمیشن خلاص شول د سیلر انفارمیشن مو هم خلاص شول. له هغه وروسته بیلینګ انفارمیشن دی چې تاسې باید د خپل بانک کارت دا معلومات ورکړئ ترڅو تاسې څخه پیسې وګرځول شي. په بیلینګ انفارمیشن کې تاسو خپل د کریډټ کارت نمبر لیکئ، ایکسپایر ډیټ او هغه لیکئ، تاریخ یې لیکئ. په کارت چې د چا په نوم وي هغه بالخصوص کوشش وکړئ دغه خبره ډیره مهمه ده چې خپل په نوم کریډټ کارت معلومات ورکړئ، ځکه اکثره ملګري ما سره تماسونه نیسي دوی دغه معلومات غلط ورکړي وي. اکاونټ د پاسپورت معلومات یې خپل ورکړي خو متاسفانه کریډټ کارت او بانک سټیټمنټ او یا هم نور ډاکومنټس یې د بل چا ورکړي. دلته هم که د بل چا معلومات ورکړي ممکن له دغه مرحلې تیر شي، تاسو ته اکاونټ جوړ شي په یو وخت کې بیا هم امازون دا پیدا کوي او تاسو اکاونټ ډي اکټیویټ کوي. لغه وروسته بیا تاسو مجبور یې دوی سره کیس خلاص کړئ او قضیه مو مخکې ورسره یوسئ. که اپروف شو دوباره به اکاونټ فعالیږي، که ونه شو ډي اکټیویټ به پاتې وي. او بیلینګ ادرس به هم ورکړئ د هغه کریډټ کارت چې هغه د هغه نفر چې چیرته اوسیږي د هغې معلومات به هم ورکړئ. له هغه وروسته سټور انفارمیشن دی، دلته تاسو خپل سټور معلومات ورکوئ. دا سټور نوم هم تقریبا یونیک دی، تکرار نشي راتللی. مثلا که افغان په نوم سټور نوم ورکړي فکر نه کوم چې هغه تاته درکړي ځکه مخکې له مخکې افغان په نوم باندې سټور جوړ شوی دی. او یا هم مثلا احمد یو دوه کولی کې هم امکان دی ولري جوړ شوی احمد خو قطعا فکر نه کوم پاتې وي. کټ مټ لکه ایمیل چې موږ او تاسې جوړوو ایمیل ادرس چې موږ او تاسې یونیک ایمیل ادرس لرو دغه یونیک سټور نوم هم لرو. له هغه وروسته 3 امپورټنټ کوېسچن دي د یونیورسل بارکوډ په اړه. تاسې که یونیورسل بارکوډ نه لرئ هغه نو ولیکئ. باوري یم چې اکثره نوي سیلران دغه یونیورسل بارکوډ یو پی سی کوډ دغه شیان نه لري، کولی شي هغه نو انتخاب کړي. درې واړه تقریبا د نوي سیلرانو لپاره جواب نو دی. او که بیا هم تاسې مثلا are you the manufacturer or brand owner or representative of a brand خو فکر نه کوم چې څوک نوی سیلر دغه اوسیږي. او دریمه پوښتنه do you own government registered trademark for branded products you want to sell on Amazon. دا هم تقریبا د دې جواب اکثره نوي سیلرانو لپاره نو دی. نو تاسو هم کولی شئ درې واړه نو انتخاب کړئ نیکسټ ووهئ. له هغه وروسته بله مرحله راځي د تا ټول معلومات دلته تا ته ښکاري. نوم دې ښکاري، ډیټ آف برث، کنټري آف برث، سټیزنشپ، آیډنټیټي ډیټا دا ټول دې دلته ښکاري. له هغه وروسته تا ته وایي چې اوس دې هغه سند چې دلته تا انتخاب کړی مثلا پاسپورت، هماغه پاسپورت کاپي دی چې د لوستو وړ وي ایکسپایر نه وي هغه دلته اپلوډ کړه، هغه به دلته اپلوډ کړي. له هغه وروسته د پاسپورت په اړه دلته ویلي دي چې های ریزولوشن باید وي، سکین ډاکومنټس باید وي او د لوستو وړ وي او ګورنمنت ایشو باید وي. هغه ډاکومنټس چې دولت له طرفه نه وي ایشو شوي هغه نه منل کیږي. او شو د فول ډاکومنټس اور بوث سایډز، که پاسپورت وي کوشش وکړئ هغه دواړه صفحې راشي. کومه صفحه کې چې ستاسې عکس موجود دی هغه هغې نه پاس صفحه هم وي او د لوستو وړ هم وي او بي ان فول کالر یعنی ساده نه وي. زمونږ یو ملګری و هغه ته یې له همدې له خاطره ریجکټ کړی و چې پاسپورت کاپي فقط د لوستو وړ نه وه. ښه، که آی ډي کارت مو دوه مخه ولري کولی شئ هغه په یو پی ډي اف فایل کې واچوئ اپلوډ یې کړئ. له هغه وروسته کله مو چې پاسپورت اپلوډ کړو تاسې
بیا د بانک سټیټمنټ ته هغه اپلوډ کوئ. بانک سټیټمنټ اپلوډ کوئ، هغه ادرس باید ولري کوم چې تاسې ورکړی و. که د ال ال سی او ال ټي جي دپاره و، تاسې باید د هماغه بزنس بانک اکاونټ هلته اپلوډ کړئ، ځکه هماغه بزنس مطابق تاسې هغه لرئ، ادرس لرئ. او که په خپل انډیویجوال اکاونټ په اسنادو باندې مو جوړ کړی وي، پاسپورټ او تذکره باندې، بیا هغه ادرس ورکړئ چې تاسې بانکي اکاونټ پر جوړ شوی دی، او هغه بانکي اکاونټ دلته بیا هغه کوئ، اپلوډ کړئ. دا د بانکي تاسې کولی شئ دوه ډول ډاکومنټس اپلوډ کړئ، بانکي اکاونټ سټیټمنټ او کریډټ کارت سټیټمنټ. هر یو ته چې لاسرسی لرئ کولی شئ اپلوډ یې کړئ. له هغه وروسته تاسې یو بلې مرحلې ته داخلیږئ چې هغه ده د آیډنټیټي ویریفیکیشن په خاطر. دلته تاسې د خپل هویت تثبیتوئ دوی سره. یو خو دا چې اوور لایف ویډیو کال تاسې کولی شئ دوی سره خپله انټرویو اپاینټمنټ واخلئ، وخت ورسره وټاکئ، هماغه مربوطه وخت باندې تاسې هم حاضر شئ، دوی هم درته حاضرېږي. تاسې څخه به فقط ستاسې د نوم پوښتنه وکړي، تاسې د پاسپورټ عکس به د تاسې څخه وغواړي، درته وایي چې عکس دې وښیه، غواړي تا وویني، تا سره وغږېږي، یو ساده غوندې انټرویو درڅخه واخلي. انټرویو به دغسې نه وي، فقط د ستا د اسنادو په مورد به وي چې وګوري چې ته په رښتیا یو شخص یې، ژوندی یې، او دا ډاکومنټ ستا مربوط دي که نه. زه به خپله تجربه تاسو سره شریکه کړم. کله چې ما انټرویو وه، ما فقط هغه وکړل، ما نه یې پوښتنه وکړه چې نوم دې څه دی، نوم او تخلص او دا شیان مې ورته وښودل. کوم ځای کې اوسېږې؟ افغانستان کې اوسېږم، چې زه هغه وخت کې کابل کې ومه. وی پاسپورټ لرې؟ ما ویل هو لرمې. وی پاسپورټ دې وښیه. پاسپورټ مې ورته وښودلو، وی هغه یې که تاو راتاو یې که پاسپورټ، هغه مې ورته تاو راتاو کړلو، وی خلاص یې که، وی زه هغه کومه صفحه کې د ما معلومات چې وو هغه نږدې که کمرې ته، عکس یې نږدې که، نوم نږدې که، پاسپورټ نمبر نږدې که، هغه شیان مې ټول ورته نږدې کړل. له هغه وروسته ویلې کومه ویزه چې دې لګولې که نه؟ ما ویل هغه لګولې مې ده، هغه مې ورته وښودلې. نو بیخي مطمئن شو. خو ستاسې دپاره یعنې عموما کې سخته نه ده انټرویو. او زه نه پوهېدم هغه وخت کې چې نوی راغلی وم امازون بخش ته. که زه پوهېدی ما به ویریفیکیشن اټ یور لوکیشن، ښه دغه کوم ځای کې چې وي، مثلا ممکن مشخص سنټرونه ولري، هلته کولی شي ویریفای کړي. خو یو بل اپشن دی، هغه لري ته هماغلته ځای پر ځای باندې خپل اسناد ویریفای کوي، انتخابوي، دلته چک مارک وهي، درته وایي چې ښه سمه ده، اوس یو لینک درکوو، هماغه لینک باندې کلیک وکړه، هم د پاسپورټ اپلوډ کا، هم د سیلفي عکس. پاسپورټ دغسې اپلوډ کا چې باید په کامره باندې عکس د پاسپورټ څخه واخلې ته عملاً، او هغه کمرې عکس اخیستو باندې هم هر څومره ټریک چې وکړې ته نشي کولی د کمپیوټر نه یې واخلې یا د کاپي نه یې واخلې. یعنې هغه کمره دغسې عیاره شوې ده چې ته مجبور یې هماغه پاسپورټ وښیې هلته چې هو رښتیا دا د ما پاسپورټ دی. او هغه اتومات سیستم هم دی، په اتومات ډول معلومات جنریټ کوي، پوهېږي. نو عکس ورته اخلي د خپل پاسپورټ نه، اوس درته وایي بیا چې اوس دې خپل سیلفي عکس واخله، خپل ځان نه هم عکس اخلي. کله دې چې هغه تکمیل کړو، تقریبا 12 24 48 ساعتونو په جریان کې د تا دغه آیډنټیټي ویریفیکیشن نتیجه معلومیږي. ښه دغه دا یې هم د آیډنټیټي ویریفیکیشن په اړه ده چې د اپاینټمنټ ټایم دی، دلته هغه معلومات سم نه ښکاري. ډاکومنټس په اړه غږېدلي دي چې ما تاسو سره شریک کړل، چې هغه باندې پاسپورټ او هغه بانکي سټیټمنټ دغه باید تاسو سره موجود وي. او د ډیوایس سافټویر په اړه هم تاسو سره وغږېدم چې دوی تاسو ته مشخص لینک دلته جنریټ کوي، هغه باندې ته استفاده کولی شي. ویریفیکیشن په خاطر کله چې دغه ټوله پروسه خلاص شوله، monitor your email as Amazon may ask for additional documents. کېدای شي تاسو څخه د نورو معلوماتو پوښتنه هم وکړي، تاسو باید خپل ایمیل چک کړئ. او که تاسو 10 ورځو کې خپل هغه چک نه کوئ، ایمیل چک نه کوئ، هغه کوم معلومات چې تاسو څخه غوښتلي وي اضافي معلومات هغه اپلوډ نه کوئ،
کېدای شي تاسې مجبور شئ چې دوباره اپلای وکړئ او دغه حساب مو بند شي. او که تاسې څخه یې غوښتې نه وي معلومات همدغسې پرېږدئ تر څو مثبت او منفي جواب یې راشي. او اپلود اسناد هم تقریبا 10 MB نه باید سایز هغه نه وي، لوړ نه وي. PDF او PNG GPG دغه فارمټونه کې تاسې کولی شئ خپل اسناد مو اپلوډ کړئ. او سپورټډ لنګویج چې ده چینایي ژبه باندې اسناد وي، انګلیسي باندې، فرنچ، جرمني دغه ژبو باندې وي. خو اکثرو خلکو تقریبا موږ او تاسې افغانستان پاسپورټونه او تذکرې هم انګلیسي صفحې لري، کولی شو موږ او تاسې هغه هم اپلوډ کړو. کله چې موږ او تاسې اکاونټ اپروف شو، بالاخره اکاونټ مو جوړ شو، موږ او تاسې کولی شو په امازون کې خپل پروډکټس اډ کو او سیل وکړو. یو ځل بیا یادونه کوم چې دغه پروسه دومره سخته نه ده، نه انټرویو دومره سخته ده، او نه هم دغه موږ او تاسې چې پاسپورت او سیلفي عکس اخلو دغه پروسه یې دومره سخته نه ده. که خامخا د تاسې اکاونټ ریجیکټ شو، هیڅ د تشویش وړ خبره نه ده، هیڅ مه وارخطا کیږئ. تاسې کولی شئ دوباره اپلای وکړئ. هلته یې واضح ډول تاسو ته ویلي وي چې تاسې اکاونټ په دې دلیل باندې ډي اکټیویټ شو. کوشش وکړئ هماغه اسناد او هماغه مشکلات مو حل کړئ، دوباره ورته هماغه ایمیل له طریقه هم اپلای کولی شئ او کولی شئ پر نوي ایمیل باندې هم اپلای وکړئ. نو دا و د امازون د اکاونټ د جوړېدو اړوند کلاس. باوري یم چې دومره سخت به نه وي او هر څوک کولی شي دغه اکاونټ جوړ کړي. اوس به نو تاسې خواته بیا راشو، ملګري به راواخلو، پوښتنې به یې واورو. د همدغې نن ورځې کلاس په اړه پوښتنې وي، د امازون اړوند نورې پوښتنې وي، کولی شي پوښتنې مو مطرح کړئ. کمنټونو برخه کې هم کولی شئ ولیکئ، دلته هم کولی شئ تاسې لاس پورته کړئ. زه به مو مایکروفون خلاص کړم تر څو چې کوم ملګری په کمنټ کې پوښتنه کوي زه وګورم څوک شته دي. او بیادرایی که با زبان فارسی اینجا هستند و نفهمیده باشه و هم میتونن د اینجا دست خدا بالا کنه یا د کامنت نوشته کنه. همکارای ما هسته و با زودترین فرصت د اینجا تمام موضوعات برشان تشریح میکنه انشالله که مشکل نیست. And a special and warm welcome to Peter brother that he is here. If you if you have any question related to brands, they can ask from Peter. He is here and he will answer all your questions. کچېرې لومړی اکاونټ انفرادي جوړ کړو، وروسته بیا تجارتي او LLC ورته اضافه کړو، کولی شو. هو بالکل نومان شینوالی ورور، هیڅ ستونزه نشته ده، دا کار کولی شو. هر وخت چې موږ او تاسې وغواړو اکاونټ کې LLC او LTD اضافه کړو، کولی شو. په ساده ډول دلته راځو سیټینګ ته، اکاونټ انفو ته راځو. په اکاونټ انفو کې بیا موږ او تاسې خپل بزنس انفارمیشن باندې کلیک کوو، هلته کولی شو اضافه یې کړو. محمد اسماعیل ورور استاد ډېر وبخښه، زما نیټ کار نه کوو. که ماته یوه ویډیو جوړه کړې وړه غوندې ویډیو، دا ټول کلاس ریکارډ شوی دی. انشاءالله ډېر زر به 3 واړه کلاسونه پر یوټیوب باندې اویلیبل شي، نو سره د ملګرو د پوښتنو او جوابونو. هلته تاسې بیا لاسرسی ورته لرلی شئ. فکر کم اعظم خان ورور څه ویل لري. اعظم خان ورور کولی شي میک دې خلاص کړي. اعظم خان ورور که سروان صاحب محترم اوس مور هو اوس زه ورمه. سروان صاحب محترم زه خپله یو اس ای کې اکاونټ لرم که نه، لیسټینګ هم لرم، پروفیشنل اکاونټ دی. لکه زه غواړم که نه چې په یو کې مارکیټ کې کور وکړم که نه، نو زه مجبور یم چې نوی اکاونټ جوړ کړم که دغې LLC بیس باندې زه یو کې مارکیټ کې کور کړای شم. د څه طریقه ده؟ زه خپله په LLC د مې اکاونټ جوړ کړی. دا ټول مارکیټ پلیسونه چې وینې دا فقط هماغه LLC بیس باندې دي.
یعنی زه کړلی شم پر UK کې هم سیل وکم، پر فرانس کې، په ایټلی کې، په کاناډا کې، په څومره 14 مارکیټینګ پلیسونه چې ته وینې دا کې کړلی، ته هم همدغسې کړلی شي. همدغه LLC بیس باندې ته کړلی شي په UK کې خپل سیل وکړي، یعنی هیڅ مشکل نشته دی. مستروان صاحب اوس لکه زه خپل انوینټری لرم کنه په USA کې امازون سره دو، زه باید دغه UK ته شپ کما که دغه ویر هاوس نه به په UK ته شپ نه، کیږي دغه سره کوم ته پروسیجر د دې پورا یو سیستم دی د سیل ګلوبالي په نوم ویني. سیل ګلوبالي هغه وظیفه دغه ده چې دغه مارکیټ پلیسونه تقریبا په څلورو برخو ویشلي دي. یو امریکا دی چې په دا کې څلور مارکیټ پلیسونه دي، بل اروپایي دی تقریبا 9 هیوادونه پکې دي، بل اسیایي هیوادونه دي چې څلور کې دي، او بل میډل ایست دی چې 3 مارکیټ پلیسونه کې دي. اوس که ته په USA مارکیټ پلیس کې پروډکټ ولري په امازون ویر هاوس کې، کړلی شي د سیلینګ ګلوبالي له طریقه پر کاناډا کې هم د کسټمر لپاره اویلیبل کې، برازیل کې، مکسیکو کې هم. د کاناډا نه یو کسټمر کړلی شي د تو پروډکټ ته لاسرسی ولري، تو پروډکټ واخلي، او بیا دا د امازون وظیفه ده چې دا پروډکټ د کاناډا نه انتقال USA نه انتقال کې کاناډا ته، او د امازون مشتری ته یې ورسوي. همدغسې په اروپایي هېوادونو کې په هر یوه کې چې وي. هو د دې پوره به ته دغه هغه چې دي مارکیټ پلیسونه چې دي دا به یو بل سره کنیکټ کوي، چې دلته بیولډ انټرنیشنل لیسټینګ ورته یایي، او موږ تاسو به انشاءالله په راتلونکي کلاسو کې په دانې مفصل وغږیږو. خو د تو د پوښتنې په جواب کې چې اها کړلی شو، خو داسې نشو کړلی چې په امریکا مارکیټ پلیس کې د پروډکټ وي او ته راشې په فرانس کې خرڅول غواړې، دا خو ته بیا نه کېږي. صحیح شو سروان صاحب. ښه به دا وي چې لکه ته چې کوم شی مطلب چین کې علي بابا کې ته وخولې نو ته هغه ته ولګې، لکه سعودي عرب ته زون ته ولګې، که په کاناډا مارکیټ کې کور کې هغه ته زون ته ولګې. داخلته خیر اسمانه. ښه، د افغانستان څخه کومو بانکونو د چارج او ډیپازیټ طریقو ته کار کیږي؟ نه پیږم چې د ډیپازیټ په خاطر نه، ډیپازیټ نه، د چارج په خاطر فکر کوم د بانک اکاونټ کارتو څخه استفاده کړلی شي، مګر بیا امازون نه ته پیسې بیرته نشي وبسلی، هغې دپاره ته مجبور یې خارجي هغه ولرې، بانک اکاونټ باید ولرئ. ښه، پیټر نه هغه پوښتنه کړې ده I have a professional USA account. I would like to sell on UK marketplace as well. I am supposed to open a new account. نه. ښه، I already answered this question, Peter brother. Please what USA account you're talking. ښه، په دوبۍ او سعودي عربستان کې د پروفیشنل اکاونټونو طریقې جوړولو لپاره کومه کمپنۍ درلودل ضرور دی او که نه؟ په امازون کې نومان شینواری ورور که ته پروفیشنل او انډیویجوال اکاونټ هغه کوم ټایپونه چې دي د اکاونټونو هغه د مقصد وي، هغه که ته پر شخصي اسنادو باندې جوړ کې، هم که د کمپنۍ په اسنادو باندې هم جوړ کې، ته دواړه ټایپو ته لاسرسی لري، هم کولی شي انډیویجوال او هم پروفیشنل، او دواړه اپګریډ او ډاونګریډ کولی هم شي، مشکل نشته دي. ښه، عمر خیل ورور میک به خلاص کو، بیا اسماعیل ورور هم لاس پورته کړی و، زه به راشم. اول به اسماعیل ورور میک خلاص کو ځکه هغه اول لاس پورته کړی و. اسماعیل ورور مهرباني. میک ته خلاص کړه اسماعیل ورور. السلام علیکم. علیکم السلام، ښه یې جوړې؟ الحمدلله. سروان صاحب ډېر وبخښه، دلته موږ نېټ کار نه کوو او دغه کلاس باره کې مې پوښتنه کوله چې دا به کله یوټیوب ته پورته کېږي؟ بس انشاءالله کوشش به وکړو چې هر څومره زر کېږي 3 واړه کلاسونه اپلوډ کړو. صحیح ده، نه تنها دغه 3 واړه، ما مخکې م یادواري وکړله چې موږ پر یوټیوب چینلونو کې یو څه حقوقي موضوعات پاتې وو، هغه چې یو طرفه شي انشاءالله دا ستونزه حل کېږي. صحیح ده. ډېره زیاته مننه. هیله کوم. ښه، عمر قدرمن شي. عمر خیل ورور تاسې هم کولی شئ خپل میک مو خلاص کړئ. سلامونه استاد، وخت بخیر. علیکم السلام، ښه یې جوړې په خیر یې؟ مننه، سلامت خدای کې تاسو هم روغ اوسئ. استاد وبخئ، دا پوښتنه مې کوله چې زه غواړم اوس تازه امازون کې کار شروع کړم. ښه، ډېر ښه. مثلا سٹارټ کې کوم مارکیټ پلاس موږ ته ښه ده چې کار وکړو؟ امریکایي مارکیټ پلاس ښه ده
آسیایي ښه ده، اروپایي ښه ده، کوم یو ښه راځي موږ ته ته اوس؟ په کوم هیواد کې؟ موږ برازیل کې. برازیل کې. چې برازیل کې نو ستا دپاره بهترین مارکیټ پلیس که مالته برازیل کې اوسېږي مالته که مخکې پلانونه لرې؟ فی الحال خو یم همدلته یم. ښه ښه سمه ده. که ډاکومنټس لري نو هم برازیل کې هم کولای شي یا په یو اس ای کې هم کولای شي. کاناډا کې دغه برخه دغه کوم چې اوس ته دغه بیرغونه ویني دغه هیوادونه تا دپاره بهترین دي. چون ته په برازیل کې برازیل تا دپاره بیخي فوق العاده دی. چون هلته د امازون ویرهاوس موجود دی. ته کولای شي حداقل په لوکل مارکیټ کې یو قلم جنس هم واخلې او هغه عملا د تجربې په خاطر د امازون ویرهاوس ته انتقال کړي. فکر نه کوم په تا باندې $1 $5 $10 مصرف هم راشي د دې تجربې. نو خپله ته چې په برازیل کې برازیل تا دپاره یو بهترین چانس دی. یعنې دلته موږ ته ښه ده د نورو هیوادونه مثلا اروپایي هیوادونه دا ځای موږ ته ښه ده. او بس دغه ډېره مننه استاده. دغه ځای تا دپاره په څو علتونو ښه دی. یو دا چې ته لوکل مارکیټ ته لاسرسی لرې. مخکې له دې چې ته د چین څخه پروډکټ واخلې یا نور غټ انویسټ وکړې ته کولی شي پر کم انویسټ باندې د 3 ورځو په الا په یو هفتې په جریان کې خپل پریکټیس وکړې. هغه تمرین د سر ته ورسوي چې امازون کې څه ډول پروډکټ لیست کېږي، څه ډول وروړل کېږي امازون ویرهاوس ته، او څه ډول بیرته د امازون لخوا ماته ریټرن کېږي احیانا که غوښتل دي. نو دا ټوله پروسه هم وخت در څخه کم نیسي او هم در څخه پیسې کم مصرف راځي. مننه استاده، کور ودان سلامت اوسئ. خواهش کوم. ښه کوم بل ملګری څه ویل لرئ کولی شئ لاس پورته کړئ که نه وخت پوره دی. بل کلاس کې به بیا په نور موضوعاتو باندې غږیږو. ښه دوستانو ډیره مننه له شتون څخه مو ستاسې د فراغ ګډون نه. حمید دانش ورور صبر حمید دانش ورور زه به میک خلاص کړم نور به بیا خدای په منای واخلو. ورور زه ستاسو سره خبرې کول غواړم. ولې نه هلته په هغه کې واتساپ کې ماته مسیج وکړه مشکل نشته. زه د حمید ورور هغه خلاص کړم میک. حمید دانش ورور کولی شي میک ته خلاص کړي. حمید دانش ورور کولی شي میک ته خلاص کړي. ستړی مه شي. هلو ښه یې جوړې په خیر یې؟ شکر دی ورور ته ښه وې؟ مننه خیر اوسې ژوندی دی وي. ورور جانه د هغه په باره کې پوښتنه کوله که نه چې موږ اول کې د خوست نه امازون کاروبار شروع کوو که نه موږ لپاره هولسیل ښه دی که پرایویټ لیبل چې جنرال پروډکټونه په موقع کې خرڅوو امریکا مارکیټ کې یا دوبۍ کې خرڅوو؟ حمید ملګریا هم هولسیل ښه دی هم پرایویټ لیبل ښه دی هم آربیتراژ ښه دی. ټول ډولونه د بزنس چې دي هغه ښه دي. حتی هغه که په فزیکي مارکیټ کې هم کار وکړي چې بزنس وي ښه دی. خو دا چې کوم یو مؤثر دی هغه هم د ستا پر پلان پورې ستا پر ستراتیژي پورې ستا پر مالی بیکګراوند ستا پر هغه ذهني چمتووالي پورې اړه لري. ځینې خلک دي اول کې علاقه لري او آمادګي لري چې هولسیل شروع کړي. هغوی دپاره بیا هولسیل اسانه هم تمامېدلی شي. مګر ځینې ملګري دي بیا غواړي په پرایویټ لیبل کې کار وکړي. نو په یو حساب نشو ویلی چې کوم یو بد دی کوم یو ښه دی. ټول ستا په هغه پورې تړاو لري پر مشخصاتو پورې. بله ورور جانه اوس زموږ اکاونټ نوی هم وي که نه جنرال پروډکټونه ورو د چاینا نه په امریکا کې خرڅوو. مقصد په زموږ په اکاونټ باندې هیڅ ریویو نه وي راغلی. په دا حالت کې زموږ پروډکټونه خرڅېږي او که نه؟ او خرڅېږي. هغې دپاره ته مجبور یې پی پی سی کمپین رن کې اعلانات وکړې مختلفې نور استراتیژیانې په هغه باندې اپلای کې نرخ دې راښکته کې. دا ټول شیان چې پر اپلای کې له هغه وروسته کولی شي ته د خپل پروډکټ خرڅ کړي. کله دې چې پروډکټ خرڅ شو رانکینګ ته راغلو ریویو واخیستل کولی شي که اعلاناتو باندې د مصرف ډېر راتلو هغه بیډز راښکته کړي او که نرخ دې راښکته کړی وي کولی شي هغه پورته بوځي.
یعنی دا فقط دوه استراتیژیانې دي چې ما تا ته وښودلې، نور پر امازون کې مختلف استراتیژیانې دي چې خلک د خپل پروډکټ د زر خرڅېدو لپاره ترې استفاده کوي. سمه ده ورله ډېره مننه. خواهش کوم. او مشال ورور او اعظم خان ورور، زه به د مشال ورور میک خلاص کړم. مشال ورور کولی شي میک دې خلاص کړي. ستړی مه شې. السلام علیکم ورور. علیکم السلام، ښه جوړې؟ څنګه دی؟ خیر دی. ډېر خوشحاله شوم چې تاسو سره خبرې کوم. خواهش کوم. ورور زه سعودي عرب کې یم. ما دلته انډیویډوال اکاونټ خاص کو د سعودي عرب دپاره، نو په هغه وخت کې بیا دوی اقامه هولډر چې کوم وو هغوی دپاره بلاک کو، الاؤډ یې نه کو. اها اوس زه دا خپل اکاونټ امریکې ته اړوم یا بل یو ملک ته. ما امریکې دپاره د ګلوبل دپاره ما ټرای کړې وه، یو خو اپګریډ کېږي نه، یو مسله ده. دویمه دا چې زمون ډیپوزټ میتود غواړي، چې ډیپوزټ میتود زه اصل کې پاکستان یم، د پاکستان کوم بانک ډیټیل چې ورکوم هغه نه کېږي. پاینیر مې کولاو کو، پیپال مې کولاو کو، په هغې کې هغه کوم آیبان او کوم د بانک ډیټیل چې راځي هغه پکې نه راځي چې هغه زه ورکړم، یا پې زه پوهېږم نه شاید. دا اکاونټ وګوره، په دې اکاونټ کې تقریبا که زه تا ته وښیم چې ما ته څومره آرډر راغلی و، دا هم په سعودي عربستان په اقامه باندې جوړ شوی دی، د ما د پلار په نوم و. جی جی. خو دا بیا د ما نه پاتې شو، تقریبا دغه د 1100 آرډره راغلي ما ته. صحیح ده؟ صحیح، ماشاءالله ماشاءالله. نو دا اکاونټ هم د ما نه د هماغه پالیسي د سعودي عربستان د دولت د پالیسۍ مطابق دا ډي اکټیویټ شو. نو جی جی. دې دپاره که زه غواړم چې بیا پر سعودي عربستان کې په سیل شروع کړم، زه مجبور یم دغه اکاونټ یا تقریبا چانس ښه لاره دا ده چې دا ډي اکټیویټ شي، له سره بیرته په ال ټي ډي او یا ال ال سی باندې جوړ شي. د دې ډي اکټیویټ کېدو دپاره هم دغه پاتې پیسې ویني چې د امازون چارجز په ما باندې پاتې دي، دا زه باید صفر کړمه، او کومه انوینټري مې باید پر اکاونټ کې موجوده نه وي، له هغه وروسته زه کولی شم دغه اکاونټ ډي اکټیویټ کړم، له سره بل نوی جوړ کړم. او فکر نه کوم چې په کوم بل مارکیټ پلیس کې هم ته سیل وکړلی شي، ځکه دغه یو اکاونټ دی ډي اکټیویټ شوی دی، او دغه نورې هم دغه دي، ما ته خو فکر کوم ډي اکټیویټ کړي او دغه دي ټول ډي اکټیویټ شوي دي. صحیح. زه چې اوس نوی اکاونټ کولاوم، بخښنه غواړم چې نوی اکاونټ کولاوم که نه، د هغې لپاره زه د پاکستان ډیټیل ورکوم، ځکه چې کله د سعودي عرب زه اوس کرنټ لوکیشن ورکوم، نو بیا زما نه د دې ځای اقامه اخلي. چې کله زه اقامه ورکړم هغوی بالکل کینسل کړي، واپس یې کینسل کړي. چې کله زه د پاکستان خپل لوکیشن ورکوم، کرنټ لوکیشن، نو په هغې هم کینسلیږي. بیا ته مخکې له مخکې اکاونټ لرې پر امازون کې، هغه دې کلوز کړی دی؟ دا کوم چې دی دا یو کلوز کوم، بیا به د هغې نه پس ته به اول هغه کلوز کوې، له هغه وروسته بیا نوی اکاونټ جوړولی شي. او کلوز کولو دپاره هم هغه شرایط مې تا ته وښودل چې باید ته ماینس بیلانس ونه لرې، او هلته اکټیو انوینټري هم ونه لرې په سټاک کې، هغه هم باید زیرو وي. صحیح، نشته هر څه زیرو دي. له هغه وروسته هغه ته کلوزینګ یا کنسل کول ته اپلای وکړه، اکاونټ دې ډیلیټ کړل، سره بیا نوی په ال ټي ډي باندې جوړ کړه یا په ال ال سی باندې. ال ال سی لازم ده بیا کمپنی سره چې ال ال نه سی لازم. وبخښه، ته کولی شې په خپل ډاکومنټس باندې هم وکړې، هغه مشکل نشته دی. او ځکه ته د پاکستان کې به هغه لرې، بانک اکاونټ لرې، او د پاکستان بانک اکاونټونه چې دي امازون سپورټ کوي. ټیک شو جی، ډېره مهرباني، تھینک یو سو مچ. ښه دوستانو، ډېره مننه، ژوندي دی وی چې راغلی. اعظم خان ورور نه پوهېږم چې زه ځان دې انمیوټ که، میک خلاص که اعظم. استاد محترم بخښنه غواړم، کلاس وخت هم ختم شوی دی، خو خیر د پښتنه متونه په شخصي کې هم کړای شوه، خو ځکه به وکم چې د نرم کدای شي مهرباني او ملګری به پوه شي. سروان صاحب دا پښتنه وکړم چې دغه اوس لکه مو یو اس اے کې چې پروفیشنل اکاونټ دی، زه لکه هر میاشت د مطلب خپل فیس ورکوم کنه، نو دلته مو ته چې اپشن ورکړ سل ګلوبل اپشن ته چې زه لوړم، مو ته کاناډا او میکسیکو دا اپشن ورکړ کنه چې زه ولتم خرڅوای شم. نو دغه کوم منتلی فیس چې دی مونږ بیا کاناډا کې چارج کوي، کداغه یو اس اے کې چې زه د کومه پروفیشنل اکاونټ پر $9 کټ کوي، دغه کافي دی. لکه
د جون ټایمونه فیس بیا کټ کوي د نو فکر کاناډا کم مارکیټ پلیس کې فکر کنه. کم د هر زون د پورا مثلا امریکا کاناډا مکسیکو د دې پورا فقط هغه $40 فیس خالی خو زه بیا هم پښتنه کوم بل کلاس کې په دې اړه وغږیږو. خو زه چې څومره فکر کوم په غالب ګمان د درو مارکیټ پلیسونو د پورا فقط هغه $40 فیس خالی کړل چې په درو سره مارکیټ پلیسونو کې هغه وکي. ته صبر پیټر نه پښتنه وکړو. Peter, whether please unmute yourself. We have one question if you know about this. It's related to Amazon. First of all, welcome. Thank you very much. Peter, our brother asked question about the Amazon fees. Do you have information about that? Amazon fees. Yeah. So if a person open an account in USA, and automatically the Canada and Mexican accounts are also opened for that person. So if he wants to sell in all three marketplaces, should he pay extra or more than $40 every month, or the $40 are enough? No, he doesn't need to pay any other fee again. Yeah, just the $40 are enough per month. Yes, it's enough per month. Okay, thank you so much. Right. Thank you, welcome. brother. Kha. مننه سروان صاحب. Kha. Okay, Peter, thank you for your valuable time. So we will just Yeah. end the session. We may have another session through Facebook tomorrow. We will be live on Facebook. So see you there. درنو دوستانو Okay. ډیره مننه ژوندي د شرکت څخه مو فعلا د پاره ټول په خدای سپارو. خدای پامان. ښه شپه.